بسم الله الرحمن الرحیم. یو انسان څنګه کولی شي ځان د مصیبتونو نه په امان کړي؟ هغه مصیبتونه چې دې ته روان دي یا هغه مصیبتونه چې دا پکې گیر دی فی الحال، څنګه کولی شي ځان د دې نه خلاص کړي؟ دې لپاره یو جامع دعا ده او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا دعا ووایي مرګ به پرې راشي خو مصیبت به پرې رانشي، یعنی د ټولو مصیبتونو نه په امان شي. الله سبحانه وتعالی هغه به د ټولو مصیبتونو نه په امان کړي. دعا دا ده: اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. کله چې انسان دا دعا ووایي الله سبحانه وتعالی به ټول غمونه او پریشانیان لرې کړي. الله سبحانه وتعالی به ټول غمونه او پریشانیانې لرې کړي او د ټولو مصیبتونو نه به په امان کړي. ډیره جامع دعا ده او ډیره مختصر ده، اوږده نه ده، یادولو کې